د خپلو سترګو لیدلی حال درته وایم قسم په خدای درته اخلم کله ناکله پر سړي یو عجیبه کیفیت راځي په یو کوچني وړه کوټه کې یو ځای پروت و د فدایانو په معسکر کې د مجاهدینو په معسکر کې دوه ملګري نور راسره وه دا یوه پښه دلته پرېږده د شپې نه وخته مې داسې بیده وم د بې خوبه سه اواز مې در غوږ شو چې مخ مې رالڅ کړي هغه مجاهد چې هغه پښه یې پرېږده په سجده پروت دی ژه الله پاک د خواستونه کوي ویا الله اول ما معاف کړه بیا زما مور پلار معاف کړه بیا ټوله مسلمانان معاف کړه ټوله جنتیان کړه یا الله ټوله افغانان را معاف کړه دا د دې طالبانو مجاهدینو شفقت کوي اخر یې دومره په چینو باندې وژړه وی الله ما ته دې څلور اعضا راکړي وی یوه پښه مې ستا دپاره قرباني کړې ده که دا قرباني ستا په دربار قبول وي د دې په وجه باندې افغانستان را آزاد کړه دومره ژاړي الله رب العزت ته ژاړي په ژړا کې دا خواستونه کوي چې الله دا زموږ ستړي ولس راوساتي افغانستان سره د اشغال ټغر ټول کړه ما ځان نورم په خوب باندې واچوي وه د څه وایي آخر کې دومره سخت ژړل د ژړا سره وایي یا الله دا زموږ وینې مه ضایع کوه یا الله داسې خلک مه راوله چې بیا زموږ د وینو سره خیانت کوي الله تبارک وتعالی ټولې دعاګانې قبولې کړي الله تعالی ښه خلک راوسته انشاءالله العزیز الله تعالی دعاګانې قبول کړي هغه فدایان په معسکر کې ما وتا ته دعا کوي ما وتا ګوره چې په خبر یو که نه ما وتا ته ګوره چې دا اتلان یو د شپې را په یادېږي که نه هغه په معسکر کې پر سجده پروت وي یوه پښه یې پرې هم د ما وتا ته دعاګانې کوي د ټول امت مسلمه په حق کې دعاګانې کوي زه وایم ټول امت مسلمه ته د خدای په خاطر باندې اسلامي هوادو ته وایم د الله په خاطر باندې ظالمانو تاسو ته په معسکراتو کې اسلامي فوجونه دعاګانې کوي تاسو ته استشهادیان فدایان دعاګانې کوي تاسو باید د دې ملاتړ وکړئ د دې رسمیت اعلان وکړئ ستاسو په خوله کې څه مرمۍ بنده ده چې د رسمیت اعلان نه کوي ستاسو باندې څه تندره رالوېدلې ده تاسو ولې دومره غلامان جوړ سوي یاست بس هم اعلان وکړي موږ دا ټول امت مسلمه ټول مسلمانان دا سره ورونه دي داسې اسلامي خلافت راغلی داسې اسلامي امارت راغلی داسې اسلامي ریاست راغلی باید د دې د کامیابۍ دپاره خو د رسمیت اعلانونه وشي دنیاوالو ټولو مسلمانانو ته وایم چې د الله په خاطر باندې راسئ ویې ګورئ که سل په سل کې اسلامي نظام نافظ نه و بیا یې مه منئ خو دا در ښه درته وایم تاسو چې کومې خبرې رسېږي دا والله لیس الخبر کالمشاهده په الله قسم چې خبر داسې نه دی لکه مشاهده د فیسبوک نه هم متاثر کېږي د دغه هغه د انټرنیټ نه هم متاثر کېږي د دې موبایلو سره هم متاثر کېږي دا ټول درواغان وایي دا د دشمن په لاس کې دي ګورئ تاسو چې راسئ خپله یې د سر په سترګو ووینئ بیا به د دې مینه درته معلومه سي څو ورځې مخکې یې پر داسې کول د وطن و د اسلام دپاره یې ځانونو باندې بمونه تړل نن هغه خلک نن موټران د اوبو سره راکاږي نن هغه خلک په تیاره کې هېوادوال د اوبو سره راکاږي د مرګه سي نجات ورلره ورکوي دا خلک به یو څو ورځې بعد ستاسو پر کورونو باندې په موټرانو کې ګرځي او تاسو ته به انشاءالله العزیز خوراکي مواد تقسیموي یو څوک مې نه هیر دی نه هیروو نه مې یو مجاهد هیر دی نه مې یو هېوادوال هیر دی نه مې یو شهید هیر دی نه د یوه شهید کورنۍ الله تبارک وتعالی چې دا صف منظم متحد ناصر و غاویر دی الله تعالی سي الله تعالی چې دا صف متحد متفق لري چې څومره مسلمانان په تکلیف دي الله دې په استراحت کې چې څومره مسلمانان د الله د دین خدمت کوي الله دې حافظ و ناصر و غاویر سي الله تعالی دې دا ستړي مسلمانان افغانان نور وساتي الله تبارک وتعالی دې
د اسلام په مقدس دین باندې ټول برابر الله تعالی دې د اسلام رڼاګانې زموږ په ملک کې نور خوريږي الله رب العزت دې دا ستړي ولسونه دا ستړي هیوادوال نور راوساکي الله دې نور د اپتونو د مرضونو څخه وژغوري الله تعالی دې دا اسلامي امارت نه نظر کوي د خلکو د طرف نه الله تعالی دې د خلکو بد نظر نه پرواړي موږ په خپل د اسلامي امارت د دې منی عزت منی فتح ډیر خوشاله الحمدلله ولسونه مو خوشاله دي ټول خوشاله دي الحمدلله د ولسونو به خدمت کوو ان شاء الله العزیز موږ ولس مرض هیڅ بیلتون زموږ په مابین کې نشته نه د چا بیلتون منو نه دي څوک موږ ته د ولس په باب له مشورې راکړي چې ټوله دنیا راته ووایي نه منو د ولس په حق کې ښه مشوره منو د هیواد د تعمیر په حق کې ښه مشوره منو د هر چا منو خو د هیواد د خرابۍ په حق کې د هیچا مشوره مې در اوسه نه منلې نه منو نه تسلیموو هغه خوله به په سکور ماتوو چې غلطې خبرې زموږ په هیوادوالو پسې کوي الله تبارک وتعالی دې دا ټول مسلمانان عزتمن ولري دا حافظانو او کاریانو ته مبارکي وایم د دې قریبانو ته د دې مور پلار ته مبارکي وایم د دې ټولو قریبانو او استادانو ته مبارکي وایم د دې جلسې ټولو منتظمینو ته مبارکي وایم الله تبارک وتعالی دې د دې جلسې چې هر چا مالی او ځاني کومک پکې کړی وي الله تعالی دې په خپل عالی دربار کې ځینې قبول او مقبول وګرځوي الله تعالی دې موږ تاسو زموږ تاسو مور پلار د حشرګاه میدان ته په سپین مخ کې راولي الله تعالی دې دا مدرسه ټول مدارس سرسبز او شاداب ولري الله تعالی دې موږ تاسو ټول ته ظاهري باطني علم راکړي الله تعالی دې می د الله د بندگانو په محبوب بندگانو کې په مقبول بندگانو کې د الله تعالی حضور تراولي الله دې می اخیره خاتمه پر کامل ایمان کې الله تعالی دې می د رسول الله د مبارک لاسونو د حوض کوثر او بنصیب کې واخر دعوانا الحمدلله